تاسو خو نن سبا طالبان یاستئ او نن سبا د علم په طلب کې راوتلی یاستئ، لیکن سبا الله به تاسو نه علما جوړ کړي، الله به سبا تاسو نه محدثین جوړ کړي، الله به درنه مفسرین جوړ کړي. نو دی وجه نه تاسو د پاره یو لوی وخت او فرصت دی. په خپل ځان کې استعدادونه پیدا کړئ، په خپل ځان کې صلاحیتونه پیدا کړئ چې سبا د نظام مو ساتئ، سبا د مساجد مو ساتئ، سبا د مدارس مو ساتئ. او کنا دا وخت مو ضایع کړ، دا فرصتونه مو ضایع کړ، نه دا چې د یو ادارې سره خیانت دی، نه دا چې د یو مور و پلار سره خیانت وکړه، نه دا چې د خپل خپلوانو سره، بلکې د اسلامي امت سره به خیانت وي چې هغه د داسې خلکو نه محرومه پاتې شي چې هغه با استعداد او با صلاحیت. لہذا دی وجه نه دا وخت په تاسو باندې راتلونکی دی. یو واقعه راځي، یو صحابي د حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ. وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ د پلار او نیکه چې په دې یمن کې وو او دا بادشاهانو، دا لوی لوی خلکو. وائل ابن حجر وایي چې زه کله مدینه منورې ته راغلم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې د آبا و اجداد داسې لوی خلک تیر شوي وو، د هغه ځای حاکمان تیر شوي وو، نبی علیه الصلاة والسلام یې ډېر عزت و اکرام وکړ. خپل صادر مبارک نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته هموار کړ او دی په کېناو، دی هغه باندې کېناو، د دې عزت یې وکړ. بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته ډېر عطایا او ډېرې هدایا او تحفې م ورکړې. بیا چې کله رخصتاوه یوه ځمکه یې ورته بېله کړه په یمن کې چې به دا ځمکه هم زه ستاسو دا ځمکه هم ستا واخله. او بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورسره ولېږه چې ځای ورته وښیي چې دا کوم ځای ده د ورکړی، کومه ځمکه او دغه یې ده ته ورکړی. نو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورسره ولېږه. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ وایي زه د سره روان شوم او دا سخته ګرمي وه، سخته ګرمي وه، دا شګې وې، ګرمې وې، پښې مې وسوځېدلې. وایي دی په دا خپله سورلۍ یا اوښ اس باندې سور دی. وایي ما ورته ویلې چې دا شاته مې ځان سره کېنوه، زه به ستا شاته کېنم او زه به تا سره یو ځای ځم. وایي ده راته وویلې چې ته د بادشاهانو شاته کېنې، زه خو یو امیر بادشاه یم، ستا دومره جرأت وکړو چې ته زما شاته کېنې. وایم داسې پیاده را سره ځه. وایي بیا مې ورته ویلې ښه داسې وکړه چې دا خپلې سپلۍ دې راکړه، دا خپلې سپلۍ دې راکړه، دا ځمکه ډېره ګرمه ده، دا سپلۍ به زه پښو کړمه چې دا پښې مې ونه سوځي. وایي ده راته دا وویلې چې دغه وکړه، وایي دغه کم اوښه چې روان یا سورلۍ، وایي د دې سوري سوري ته ځه، په دې سره د ګرمۍ نه ځان ساته. وایي سپلۍ م رانه کړې او زه د سره لاړم، یو ځای ته ورسېدم، خپل ځای ته مې ورسېدم. وخت تېرېده، زمانه تېرېده چې د علي رضی الله تعالی عنه نه وروسته بیا چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خلیفه جوړ شو او لوی حکومت واګې او د لوی دغه ځمکې امیر جوړ شو. نو چې کله دی امیر جوړ شو او دی خلیفه جوړ شو، دی وائل ابن حجر یو ځل دمشق ته لاړ او خیال یې راغی چې معاویه رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وکړي. نو ورغی معاویه رضی الله تعالی عنه سره ملاقات وکړه، دا وائل ابن حجر. وای وائل ابن حجر ته چې زه ورغلم، وایي ده زما دی په خپله باندې وایي معاویه رضی الله تعالی عنه زما ډېر قدر وکړ، زما یې ډېر عزت او اکرام وکړ. وایي ځان سره په خپل تخت باندې یو ځای کېنولم، خو ځان سره په خپل تخت باندې یو ځای کېنولم. خو یې راته یې ویولې، وایي قصه دې یادېږي هغه وخت چې په هغه اوښه باندې سوري او نه دې شاته کېنولم او نه دې سپلۍ راکړې چې ما پوه کړې وای، همداسې در سره روان وم. دی ما ورته ویلې چې بلکل هغه وخت ما ته یاد دی. بیا خپله وایي کاشکې، وایي ما بیا وروسته افسوس کاوه چې کاشکې چاته څه کاشکې ما مخکې کېنولی وای، ما ته څه معلومات و چې تا ته به الله دومره لوی مقام او لویه مرتبه درکړي. نو دې وجې نه دا اوس چې مونږ امارت او مشران بعضو خلکو ډېر تکلیفونه تېر کړه، ډېر مشقتونه. داسې خلک و چې چا به د شپې ځای نه ورکاوه، چا به په حجره کې کور کې ځای نه ورکاوه. دا تکلیفونه مشقتونه دلته دې مجاهدین او دې علماو تېر کړه. لیکن الله وخت راوسته چې الله هغه یو نظام واګې ورکړ. ډېر خلک وایي چې کاشکې ما دا کړی ما دا کړی وای،
لیکن هغه وخت فرصت نه لاسه. نو دا مې دې پورې وویلې چې نن تاسې طالبان یاستئ، سبا علما استئ، دا نظام تاسې ته پاتې دی، دا مدارس تاسې ته پاتې دي، دا مساجد تاسې ته پاتې دي. بیا به لوی لوی علما یې، بیا داسې نه چې ریاض العلوم درنه هېري، استادان یې درنه هېري، محتمیم صاحب یې درنه هېري چې دا خو مې چېرته لیدی و. زه خو کله کله اکثر طالبانو سره ګپ لګوم، ورته وایم دا طالب خو چې کله خپل استاد ویني اول خو کوشش کوي چې څنګه ځان ته نه پټ کما، او چې بیا اوس به د سره څوک لاس میلاوي او ستړي مشي، او که داسې یو ځای کې ګیر راسي چې اوس د پټېدو لاره نه وي، نو بیا مجبوره داسې یو ستړي مشي هوایي ورسره وکړي او نورې خپې ترې وباسي. نه، خپل استادان به نه هېروئ، خپله مدرسه به نه هېروئ. د مدرسې خادمان دا د علم دپاره دا ټولې خبرې ضروري دي. د علم دپاره چې یو طالب نه الله یو لوی عالم جوړوي، الله ورنه یو لوی محدث جوړوي، د دین خادم ته جوړوي، د هغې دپاره یو څو خبرې ضروري دي. د ټولو نه خو اول لا ده چې تصحیح د نیت دی، نیت په ډېره سره. دې وجې نه بخاري شریف کې به تاسو لیدلي ابتدایي باب چې راځي باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اول عنوان دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به وحی څنګه راتله، وحی به څنګه راتله. او بیا چې د هغې نه حدیث راځي، اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. مدار د اعمالو په نیت سره دی. اعتراض به سوی دی چې د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت نشته دی. ترجمه الباب کې دا خبره ده چې وحی به څنګه راتله، او حدیث د انما الاعمال بالنیات راغلی دی. نو دا غي مشهور جواب دا دی چې امام بخاری رحم الله د اول الوهله او د اول الامر نه طالب ته دا خبره په ذهن کې کوي چې بخاری شریف خو لوی کتاب دی، اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری. خو شرط دا دی چې د دې نه به ته فایده اخلي چې نیت صحیح وي. چې نیت صحیح نه وي بیا خو چې هر عمل کوي. بلکې زمونږ د اکثر احادیثو کتابونه چې دي د هغې ابتدا چې د په همدې خبره باندې راځي انما الاعمال. نو اول باید طالبانو خپل نیتونه سي. ورنه هغه حدیث مشهور دی چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه کله بیانوه، وایي 3 ځلې په حدیث بیانولو کې بېهوشه شوی دی چې اول جهنم ته کم خلک ورځېږي، هغه دی چې مجاهد دی، عالم دی، یو سخي سړی دی. دا 3 وړه اول جهنم ته ورځېږي. الله ورته د خپلو احساناتو ذکر کوي. دی وایي چې دی خو به وایي چې ما خو علم کړی، یا مې جهاد کړی دی، یا مې سخا کړې ده. الله به ورته دروغ دی وویل، ستا نیت صحیح نه. نو دې وجې نه اول باید هر طالب خپل نیت چې دی هغه د الله رضا مقصد وګرځي. او دویم دا دی چې تفسیر خازن کې یو خبره ذکر کړې ده، د رسوخ فی العلم دپاره چې دی یو 4 خبرې چې شی دی ضروري دی. یو دا دی التقوى فيما بینه وبین الله. باید سړي کې تقوا وي، للهیت وي. تقوا چې شی ده، د تقوا اول معیار دا دی، اول شی ده چې سړی د ګناه نه ځان وساتي. یو سړی چې 15 وخته مونځ په جماعت سره کوي، ډېر نوافل نه کوي، ډېر اذکار نه کوي، ډېر تلاوتونه نه کوي، خو یو کار دی چې ګناه نه ځان ساتي، نو د دې نه لوی تقوا چې دی بله نشته. دا بهترین تقوادار انسان دی. باید چې د خپل ژبې، د خپل سترګو، اعضا او جوارحو د ګناه او د معصیت نه چې دی موږ ځان وساتو، تقوا پیدا کړو. دې وجې نه هغه امام شافعي رحمه الله ته چې هغه حضرت وکیع د خپل حافظي شکایت ورته کړی دی چې حافظه مې کمزورې ده، یو خبره راته وښیه چې الله مې حافظه قوي کړي. نو هغه ورته دا وایي چې ته د ګناه نه ځان ساته. ولې؟ فإن العلم نور من الهي. علم چې دی دا د الله یو نور دی، او دغه نور الله لا یعطى لعاصي. دا نور الهي خو هغه چاته الله نه ورکوي چې سړی عاصي او ګناهګار. نو دې وجې نه تقوا، للهیت او عبادت او دعاګانې په کثرت سره. زه طالبانو ته اکثر وایم یو سړی د شپې راپاڅي تهجد وکړي، ډېره ښه خبره ده چې تهجد وکړي. که یو سړی تهجد نشي کولی، کم از کم سړی 3 بجې د شپې 4 بجې په دا ډډه اوړي او راویښېږي، نو په دا چې پروت په دا خپل بستر کې او راویښ شوي،
بد دعاګانې وغواړه. ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله د شپې آخري حصه الله اسمان د دنیا ته راښکته کیږي، الله د طرف نه اعلان کیږي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه هغه ته بخښنه وکړم، څوک شته چې په یو تکلیف او مصیبت او پریشانی کې مبتلا ما ته سوال وکړي او زه د هغه دعاګانې قبول کړم. نو کجیک سي تهجد کو خوفا بها و نعمت نور علی نور، دا په ډیره لوی خبره کني په خپل بستر کې چې او دستم نه جګیږي دا کمبل نه سرم نه راو باسي په دعاګانو شروع کا، ځان د پاره دعا وغواړه، د خپل مور او پلار د پاره دعاګانو وغواړه، د دې ادارې د مدرسې د پاره دعاګانو وغواړه، د دې د منتظمینو د دې د معاونینو سره چې څوک دغه کوي کوم کې دغه د پاره دعاګانو وغواړه. دغه شی چې د استاد علم د ترقی سبب بچي یو خو چې د تقوا، دویم تواضع رسوخ فی العلم د پاره، التواضع فيما بينه وبين الناس، عاجزی اختیار کا، تکبر نه ځان وساته. عاجزی من تواضع لله رفعه الله. یو سړی کې چې عاجزی وي او چې یو سړی کې تواضع وي الله به نورم عزتمن کی. کبرجن سړی چې دی حدیث پاک کې راځي لا يدخل الجنه من كان في قلب مثقال ذره من كبر. هغه سړی به الله جنت ته داخل نکي چې داغه په زړه کې د ذرې اندازې تکبر او غرور. نو تواضع عاجزي اختیار کا، خدمت ته ځان تیار کا. موږ طالبان کې دا ډېره کمزوري ده چې ډېر لته نه د کمرې د صفایي تنظیم بد باندې دا به کوي هغه به کوي دی به کوي نه. هر طالب باید ځان مسؤل وګڼي، د خپل کمرې صفایي باید وکړي، د خپل هغه د تشناب صفایي وکړي. یو شی راخلي او د دکان شي کله کله دا پاپړ یو شی راواخلي کاغذ هم د سی وغورځي هلته پورتي احساس وسره نه، دا خو داسې دی لکه ستا کور لکه ستا ځای او تا ته راځي. باید ته خلکو دپاره یو ښه نمونه د عمل وي. نو دې وجې نه ځان کې عاجزي پیدا کوو. عاجزي په خدمت سره پیدا کیږي. ځان کې د خدمت ماده پیدا کا، کوشش کوه. مونږ په یو مدرسه کې وو حقانیه کې هلته چې به کله هر سبا مونږ راځي کېدلو سبا یو څوک و چې ټول تشنابونه به د شپې پاک کړي، ټول تشنابونه به د شپې پاکو، د هرې کوټې مخې ته چې به څومره څپلۍ ابه سیده پرتې وي. او تر کال اخره پورې مونږ خلکو نه لیدل چې دا څوک دي چې د شپې راجېږي ټول تشنابونه هم پاکوي او دا ټولې څپلۍ هم چې دی سموي. نو دا د خدمت ماده چې دی په ځان کې پیدا کړي. دریم چې دی هغه زهد دی فيما بينه وبين الناس، خلکو نه به تم او توقع نه لري، چا نه به بس بېرغبتي د دنیا نه، زاهد به ځانه جوړوي. الله تا ته یو لوی صفت درکړی علم، دا دومره یو لوی سرمایه ده که دا ټول دنیا مال او دولت راجمع سي هغه د دې قدر او قیمت چې دی هغه نشي پوره کولی. لہذا دې وجې نه ځان کې زهد پیدا کا، ځان کې قناعت پیدا کا، ځان کې استغنا پیدا کا. استغنا ډېر لوی صفت دی، دا صفت او کمال په ځان کې پیدا کا. الله برته هغه خپل صفت درکې. بل المجاهد فيما بينه وبين، مجاهده وکړي، مشقت وکړي، شپه ورځ بخواري کوي، مطالعه وکړي، تکرار وکړي او دعاګانې به الله نه غواړي. نه چې ته د سبق پابند غیر حاضري، سړی غیر حاضري کوي نو بس بیا یو ورځ غیر حاضري، بیا بل ورځ غیر حاضري، کله په تکرار کې غیر حاضري، کله په مطالعه کې، نو بیا شیطان سړی ته مختلفې وسوسې ورځي. ورو د علم نه دی فاصله اخلي. او چې څومره مواظبت وي، څومره مجاهده وي او څومره مشقت. اوس بلا شی واقعات دي په دې باره کې قضیې بیانوم، وخت هم پوره دی چې د دې مشقت او د خوارۍ څومره نتایج دي. که یو سړی هېڅ هم په نه پوهېږي، په ټکي هم نه خبر، خو چې دی مطالعه کوي، دی تکرار کوي، دی خواري کوي او دی کوشش کوي، الله یې خامخا په هغه علم باندې نتیجه او ثمره. نو کې هغه شاعر هم وایي بقدر القد تکتسب المعالی، چې څومره سړی خواري کوي او څومره محنت او کوشش کوي عمره الله ورته لوی مقام ورکوي. ومن طلب العلا سهر الليالي، او چې چاته الله څوک طلب او تلاش د لوی لوی مقاماتو کوي هغه شپې رڼې کړي دي، هغه خوارۍ کړي دي، هغه محنت کړی دی. د هغې د وجې نه دوی الله لوی مقام ورکړی دی. ومن رام العلا من غیر کدین، که یو سړی د لوی مقام او د لوی منصب دی دا وایي چې زه طلب و طلاګار یم او خواري و محنت نه کوي، نو ضاع العمر فی طلب المحال. د خو په حالاتو کې خپل عمر چې دی هغه ضایع کړ، بیا خو د عمر هیڅ نتیجه او ثمره رانغله. نو لہذا دې وجې نه مجاهده وکړئ. دا څلور خبرې: تقوا،
زهد، استغنا او دغه شانته مجاهده او دا تواضع، دا د یو طالب دپاره ضروري دي. او مختصرا به درته ووایم چې د استادانو احترام به کوئ. د استادانو نه بلکې د مدرسې کله کله یو استاد ما دا واقعات بې شماره راغلي دي. د دیوبند یو عالم واقع لیکي، وایي موږ سره په وړه دوره کې یو طالب و، ډېر ذکي انسان و، ډېر فهم، او په هدایت کې به عبارت هم ویلي، وایي د استاد نه په دی په هدایت کې ښه پوه خو ډېر لوی ګستاخ و. د استادانو به یې ډېره سخته بېادبي کوله او ډېره ګستاخي به یې کوله. سړی وړه دوره یې وکړه، فارغه سو، ما ونه لیدل. اوایز یو وخت کې مې سفر کوو، په د اورګاډي سټیشن کې ولاړو، ما یو سپین ږیری سړی مې ولیده، یو بکسه په غاړه کې ده، په دې بکسه کې سګرټ هم اچولی دي، او هغلته په هندوستان کې پان و نسوار او دا شیان خرڅوي. وایي دا یې خرڅول په د بسونو سټیشن کې ولاړ دی. وایي زه تېرېدلم، ما سره استریمیسي وکړه. وایي ما سره استریمیس ویل چې ته څوک یې، او ډېر داسې ښه را سره میلاو شو. وایي ما ته خپل تعارف وکړو چې زه هغه فلانکی دی. وایي ما له عجیب، دومره ذهین او ذکي سړی اوس په دومره بد حال باندې. بیا مې ویلې چې دا دغه استادانو بېادبي او د استادانو ګستاخي نتیجه ده. نو چې یو سړی عالم جوړېږي، د استاد به ډېر احترام کوي. کله کله یو طالب دا سوچ و فکر وکړي چې دا خو زما د درجې استاد دی، او دا خو زما د خپل استاد نه دی، زه بس دی بد کوي. نه، د مدرسې د استاد څه کوي چې د چوکیدار ادب او احترام به کوي، د مدرسې د خادم. ولې؟ ځکه تعلق او نسبت یې د مدرسې سره دی. ما په خپله یو عالم ولید، هغه وخت کې طالب و، یو استاد سره جنګ کو، ما ورته ویل ولې دې لانجه کوې؟ خو زما استاد نه دی، د حفظ استاد دی. یعنې تر ننه پورې زه ګرځم چې هر شي ته لاس اچي، در بدره ګرځي، دا کار یې سور نه نیسي. زه وایم چې دا د هغه د استاد د ګستاخۍ او د بېادبۍ چې دی نتیجه ده. نو د مدرسې د استادانو به احترام کوو، د مدرسې د یو چوکیدار، د یو ادنا هغه خدمت والا احترام به کوو. بیا به الله مونږ ته علم راکوي. د کتاب به احترام کوو. امام شاه انورشاه کشمیر رحم الله متعلق راځي، وایي ده چې په مطالعه کوله دا کتاب حاشیې راځي، کله دې خوا کله اخوا، نو ده به دا کتاب داسې نه راتاوه، دی به خپله دې کتاب ته داسې راتاویده. شاه انورشاه کشمیر رحم الله متعلق راځي، چلتا پھرتا کتابخانه، بس دا په خپله یو لویه کتابخانه و چې په کم طرف باندې به الله لوی علم ورکړو. دا و چې د کتاب احترام به یې وکاو، د مدرسې احترام به یې کاوه. د دې نو دې وجې نه دا د مدرسې دا برق دی، د مدرسې خوراک دی، تام دی، دا داسې مفت نه پیدا کېږي. تاسې که محترمینو نه پوښتنه وکئ، دا ټول شیان ډېر په سختۍ سره، ډېر په تکلیف سره، ډېر په خوارۍ سره را پیدا کېږي. او بیا دومره لوی 2000 2500 کسانو ته دوی ته برق، دوی دپاره سهار غرمه بېګا یو اعلی، ما نن غرمې روټۍ همدلته وخوړه، یو بهترین طعام په مدرسو کې داسې روټۍ نشته. نو دا شیان ډېر په سختۍ را پیدا کېږي. نو د مدرسې یو شی امانت ده، یو شی امانت ده. دا به موږ په امانتدارۍ سره به قدر ضرورت به استعمالو. که په ملک شي کې به احتیاطي وکړه، موږ به خیانت کړی او دا به زموږ د علم د حرمان سبب ګرځي. باید دغه د دې مدرسې د هر شي سره کله کله دلته د اودسونو ځای جوړ شي، ښه هغه نلکې ورته لګېدلې اوبه په هفته کې به زم یو ورځ دام خرابېږي چې دې ته سړی پیدا کړي دا جوړوي، بیا احتیاطي د وجې نه هغه به ماتېږي، کله به بلبونه خرابي، کله دا یو شی ډېر په تکلیف پیدا کېږي. هر طالب چې دی دا ذمہوار دی چې د مدرسې هر شی په احتیاط سره استعمال کړي. الله دې په دې مدرسې ته نورم ترقي نصیب کړي. الله دې اسباب او وسایل ټول د خپل خزانه غیب نه ورته پیدا کړي. او څومره خلک دلته محنت کوي، خواري کوي، رب العالمین دې د دې دا خوارۍ محنتونه په خپل دربار کې الله تعالی کوي.